پاکستاني استازي طالبانو ته د لوړپوړو چارواکو امر وروسته به د تورخم دروازه بیرته پرانیست. سلام ستړي وشئ، وخت په خیر پام وکړئ د ورځې مهم خبر ته. پاکستاني رسنیو د تورخم دروازې د خلاصولو په اړه د طالبانو او پاکستاني پوځي مشرانو ترمنځ د 2 ساعته ناستې خبر ورکړی دی. د جیو نیوز د راپور پر بنسټ دا ناسته د یکشنبې په ورځ د وږي میاشتې په 19 د تورخم په سفري نقطه کې د طالبانو د ګمرک د مشر عصمت الله یعقوبي او د پاکستان د پوځ د یو چارواکي عاصم کیانی ترمنځ وشوه. په دې ناسته کې دواړو خواو پرېکړه وکړه چې د خبرو اترو له لارې د اختلافاتو د هواري په برخه کې مرسته وکړي. دا چمتو کړی خبر تر بیا خیر چارې ښه وخت.